موسی علیہ السلام قوم ته دې چې ځوته د شپې نه فیصله وکړو را روان شو او الله سره خو پیغمبر مشوره کوي وی په کوم طرف ځو وی په دې لاره ځه قوم دې بوزه ډېره ښه روان شو فرعون ته پته ولګېده چا ورته وی چې هغه بنو اسرائیل خو لاړل بس دا زمونږ خدمت به څوک کوي زمونږ ټټی به څوک پاک کوي دی خو به خدمت په بني اسرائیلو کوو او زمونږ دا ځمکې به څوک کري او زمونږ دا ګوډونه به څوک کوي وی ځای چې ځو ورپسې لوی لښکر د فوج او د خلکو یې را په مخه که فرعون ته مخکې دی او دار ته ورپسې دي 6 لکه خلک خوله لري چې موسی علیه السلام روان شو په دې لاره نو قوم ورته وی صاحب لاره دې غلطه کړه ولې وی دا خو په دریاب ورلو دا خو دریاب والا لاره ده الله ته رجوع کړه وی تا خو ما ته دا لاره خولو دا خو مخکې دریاب راځي هم په دې ځه دې کې د فرعون لښکر د غرونو را روان دی موسی علیه السلام انا لمدرکون صاحب دغه دې را لاندې کوي وی نه هرګز کله دا نشي را لاندې کوي زه در سره یم ته ځه خو چې څنګه دریاب ته ورسېد حضرت موسی علیه السلام الله ته اوس بس کوم هغه لښکر خو راپسې را روان دی را ورسېد مونږ خو پیاده یو هغې سره خو بله اسونه دي اتیان دي ورسره وی دا کونټه یې دې اوبوله یوس چې کونټه یې اوبوله یوړه نو د موسی علیه السلام د قوم 12 ډلې وې 12 نو دریاب 12 ځایه پکې لارې پیدا شوې 12 ځایه دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت دا که یو لاره وه نو ډېر لوی رشم و ډېر لوی رشم او بل دا وه چې تقسیم یې وکړه نو که چاته وي چې مشران مخکې چې کشران نو هر چا به زور لګاو نو هر یو قوم دغه لاره لومبۍ لاره د فلانکي قوم دویمه د فلانکي قوم درېیمه د فلانکي څلورمه د فلانکي هر یو قوم جدا شو په خپله خپله لار روان شو چې دې څنګه او دا اوبه خو اسم اوبه شفاف دي خو بیا هم پکې الله لکه د شیشې غوندې شفافیت نور هم زیات کړي چې یو بل ورته ښکاري چې په یو بل هیبت او یره نه راځي او لاندې ورته الله تعالی ګوره هغه چې په کلونو په لکونو کاله پې اوبه بهېدلې دي په کومه ځمکه باندې فورا پکې هوا وچلېده ورته یې وچه کړه الله ته څه دي دی پې روان شو فرعون ته قوم وی هغوی ته خو هغه دریاب وشلېده یا رب دوی سره مه کوه مقابله وی دا زما د زور وشلېده زه رب نیم انا ربکم الاعلی لوی خدای خو زیم دا ما ته وشلېده نو دی پې پورې وځي ما ته وشلېده خو چې څنګه د دریاب دی خوا موسی علیه السلام سره د قوم پورې او دی راورسېدل چې راورسېدل نو د فرعون دا اس نه ته دا حیوانات پوهېږي هغه نه ته یېرېده او دی لګیا دی زور ورکوي حضرت جبریل علیه السلام ورغی او دی واګونې ونې ورېخ را دنې کړ او چې څنګه یې را دنه کړ دوی را روان شو او دا لښکر په دې لوی دریاب کې راګیر شو یو سر په یو طرف کې دی بلبل او دریاب دی منځ ته شو موسی علیه السلام ته یې وروړه دی اوبوله کونټې او چې کونټې یې وروړه اوبه یو بل سره وجنګېدې ټول غرق شو فکان من المغرقین اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون قرآن شریف کې الله فرمایي وی هغه ټول مې غرق کړل تاسو کتل وته دشمن چې ستا مخکې غرق کېږي او ته ورته ګورې دا بېل خوند دی ستا مخکې مې غرق کړل ختم حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی په بخاری شریف کې حدیث دی بخاری کې راځي او دا ځای په بخاری کې ګران هم دی لګون دی اگر طالبانو خبرې درته نه کوم اذا الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدی وی ارمان وی چې دی کله غرقېده نو ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوچته کړه او په دا خوله کې مې وله ور واچوله دا خوله مې وله د خټو ډکه کړه 6 لکه لښکرې په سکندونو کې غرق کړ یو سړی خپل دشمن ته کلونه تیری په یو لار کې کوله په بل لار کې ورته کینی نشي وجل الله چې غواړي 6 لکه په سکندونو کې لا او بیا قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی فرعون وجود محفوظ کا ورګه دې محفوظ کو چې دې رستو خلکو د پاره عبرت او نمونه شي نمونه ټول غرق شو فرعون لاش دا اوچه تر غردید او تر اوسه پورې د فرعون لاش د مصر په جیبګر کې موجود پروت دی
د فرعونیان ډیر دي. فرعون د مصر هر بادشاہ ته وایي. د نوم ولید و د پلار نوم مصعب و، ولید ابن مصعب. لږ اختلاف پکې شته خو راجح قول دا دی. نو تاسو تپوسو کې چې څوک مصر ته تلي او نن سبا خو په دې کمپیوټرو باندې ښیي. د نورو فرعونیانو لاشونه شته خو هغه مومي لاشونه دي، هغه نقشي دي. اسې هغه قوي مضبوط لاش برابر پروت دی بغیر د څه دغه نه. خدای کولی شي که نه شي کولی. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. څوک چې زمانه غافل شو نو جون به ولا تریخ کم تریخ. کله به پې عذاب د لوډ شیډینګ په شکل کې راځي، کله به پې عذاب د باران په شکل کې راځي، کله به عذاب د بے بارانه په شکل کې راځي، د قحط په شکل کې، کله به د ماشي په شکل کې راځي. اوس د ماشو په شکل کې د خدای قهر او غضب را روان. انډونیشیا مو کتل سونامي چې پرې راغلی 100 کاله مخکې، تاسو ته پته نه لګي. زه خو د دې حالاتو معلومات کوم، زما دا خپل مرض دی چې د معلومات کوم، ګورم معلومات کوم، اخبارونه رسالې او دا کتابونه ګورم معلومات کوم. تاسو د انډونیشیا پته نه لګي چې هغلته څومره پلیتي ده. او یو جزیره ده پکې بالي ورته وایي، بالي، چې هغې کې داسې سرګند ښکاره ګناهونه کېږي چې د دریاب چې د ځنګل د حیوانات په هم داسې ونه کېږي. خراب ګناهونه او پلیتي او د پلیتۍ اړې دي. اوس هم د انډونیشیا والا خلک چې مکې مکرمې ته راشي حج له، نو دا پاجامې چولي د پټون په شکل. هلته خلک ښکلي لباس اچوي، هر څنګه خلک چې ښایسته لباس اچوي، او د دوی همغه تنګ او هغه بنینو دغه غوندې شکل یې وي او تنګې جامې یې اغوستي، او چا د ځان ناسې معمولي غوندې تور څادر ته وکړي چې هغه ته لرې کې دننه بربنډي. بیت الله له راځي او په دغه شکل کې راځي، بیت الله له. او دومره بېخونده خلک دي چې سړی به د ښځو منځ کې ناست دي. منزل اکثر په دې لارو کې دا ظالمان ودرېږي، لارو کې مانځه ته ولاړې، نو ټولې به ښځې وي او سړی به پکې دا ښځو په منځ کې ناست دي، وجود به ورسره جنګېدلي. د ښځو سړو داړو پروا نشته، ډېر بېکاره خلک ته نور نشته. الله پې سونامي راوسته، په لکونو خلک یې تباه کړل که نه. جاپان غوندې الله ښیي، جاپان غوندې د ټیکنالوجي ملک چې هغې څومره موټرې جوړوي او څومره څیزونه جوړوي او څومره ورسره ایټمي هتیار دی او څومره ورسره وسلې دي او څومره ورسره دولت او مال دی. پروس کال یې پې کومه زلزله راوسته، اوبو والا زلزله، جاپان یې څومره و څومره یې تباه کړ. رونو د الله د قهر مقابله نه کېږي. الله سره ډغرې نه شي والی، نه د الله قهر سره ډغرې والی شي، او نه د الله نه په زور ځان خلاصولی شي، او نه الله په مستی والی شي، مستی ورسره نه شي کولی، او نه په دې دولت خفه کولی شي، او نه په دې هېڅ ورسره نه شي کولی. الله سره جوړه او که جوړه چې مونږ الله سره کوو، په څه به کوو؟ په توبه به کوو، رضا کوو به الله، او ډېر په اسانه او ډېر په معمولي خبره رضا کېږي.